په دې زړه کې خپي او داسې غم کوي روټۍ هم نه خوري چا سره کینیم نه همیشه د پاره چې ګوري زیړ مخ به نیولې الله په فیصلو ناراضه وي نو دا سړی څه وایي چې که داسې نه وی شوی خبره بس دا مصیبتونه دي په ما را روان کله به هم داسې نه وایي تقدیر باندې ایمان دارې زمونږ او ستاسو مګلګري اکثره څنګه نا امیده شي و یاره چې داسې نه وی شوی خبره او که ما داسې کړی وی نو داسې به نه وی شوی حالانکه زمونږ اسلاف صحابه کرام تابعین بس فرمایل چې د الله یو فیصله در باندې راغله کاغه د باران په شکل وا که د سیلاب په شکل وا که د تاوان په شکل وا په دغه ټیم کې به فورا وی انا لله وانا الیه راجعون اللهم اجرني في مصیبتي واخلف لي خيرا منها مونږ ټول د الله یو او د الله خو خره چې الله څنګه فیصله کوي زمونږ په رضا ده خیال دې خبرو ده کنه اوس چې یو سړی داسې وای چې یاره چې داسې شوی نه وي او په دې زړه کې خپي او داسې غم کوي روټۍ هم نه خوري چا سره کینیم نه همیشه د پاره چې ګوري زیړ مخ به نیولې وي زیړ رنګ به وي د الله په فیصلو ناراضه وي نو دا سړی څه وایي چې که داسې نه وی شوی خبره بس دا مصیبتونه دي په ما را روان دي د داسې باره کې عبدالله بن مسعود څه فرمایي عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي امام لالکایي دا روایت راوړی وإلى أن أعض على جمرة وأقبض عليها حتى تبرد في يدي أحب إلي من أن أقول لشيء قضاه الله ليته لم يكن دي خبر تخصصي د زړه په غوږ باندې او د زړه په غوږونو ورته متوجه شي وجه زه ما په لاس کې وسکروټه وي او په هغه باندې زه چک ولګوم یعنی په خوله کې سکروټه واچوم او یا می لاس کې وی تر دې چې داسې کلکه ونیسم او په دې لاس کې می په دې وینو باندې وخشي یخشي یعنی دا ویني راشي او د سرکوټه مړ شي وای دا می خوخه د خو زبر د الله د فیصله باره کې کلمه نه یما چې قضاه الله لیته لم يكن چې کش کې دا فیصله نه وي شوی کش کې زما باره کې داسې نه وي شوی دا ولی ویل کېږي عزیزانو دا ځکه چې د انسان د ایمان بالقدر په تقدیر باندې ایمان دا کمزورې دی ګوري تاسو لنډه مسله د دې حدیث او د دې اثر د عبد الله بن مسعود په باره کې او تشریح وس تاسو وای تاسو پیدا شوی شپېته کال عمر لري او یا کال اتیا کال چې تاسو د شپېته کالو کوم نقشه جوړه کړئ چې زبدا ژوندۍ داسې تیرومه دا به خپل نقشه وي که هغه نقشه چې الله رب العالمین سره لپاره جوړه کړی دا او وای تاسو الله رب العالمین کنا د دې دنیا د لپاره چې کومې فیصله کیږي که په ظاهر کې مونږ ته عذاب کاری که په ظاهر کې مونږ ته تاوان کاری که په ظاهر کې مونږ ته شر کاری هم په دې کې زمونږ د پاره خیر دی دا به د مسلمان عقیده وي نو چې کله دا عقیده جوړه شو پتا مصیبت آسان دی